د تېرو 2 ورځو په جریان کې امنیتي ځواکونو د لښکرګاه ښار او ګرشک ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې 10 تنه د غلا په تور نیولي دي. د هلمند ولایت د امنیه قومندانۍ ویان مولوي نصیر احمد مهاجر وایي په ګرشک ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو 15 تنه د 5 دانو ټلیفونانو، 2 برقي مولیدانو او 2 څارویو د غلا په تړاو نیولي دي. همداراز د لښکرګاه ښار په 6 امنیتي حوزه کې یو تن غل د یوه اراده فیلډر موټر سره یو ځای د امنیتي ځواکونو له لوري په داسې مهال ونیول سو چې څو ورځې وړاندې د ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې غلا کړي وو. د تیرو 2 ورځو په جریان کې امنیتي ځواکونو د لښکرګاه ښار او ګرشک ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې 10 تنه د غلا په تور نیولي دي. د یادو نیول شوو کسانو سره 7 دانې ټلیفونان، 2 برقي مولیدان، 1 اراده فیلډر موټر، 2 راسه پسونه او 1 شمسي هنداره چې د هیوادوالو څخه یې غلا کړي وه لاس په لاس نیول شوي دي. یاد نیول شوي کسان د امنیتي ځواکونو تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. په همدې لړ کې د ښار په 3 امنیتي حوزه کې 2 تنه د یوه ټلیفون او د 3 امنیتي شاهره پر مسیر 2 کسان د یوې شمسي هندارې او یوه ټلیفون د غلا پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري لاس په لاس نیول شوي دي. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ارګانونو ته ورسپارل شوي.